د میرمنې سره د سیکس کولو پر وخت د هغې ویډیو کول او بیا بل ملک ته تلل او هلته پې زړه ته تسلي ورکول. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې او پرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ به وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. د میرمنې سره په یو ځایوالي یا د معاملې پر وخت له هغې سره کوروالی کول او بیا د هغې څخه ویډیو کول، بیا بل ملک ته تلل، آیا دا جایز دي که ناجایز دي؟ یو ملګري پوښتنه کړې وه چې آیا زه داسې کار کولی شم که نه شم کولی. د دې ورور په جواب کې به زه داسې یو جواب ورته ورکړم چې دا دی پخپله هم په اسانه پوه شي. که څنګه هم موږ ته او مسلمانان یاستو او موږ ته دا جایز کار نه دی، هغه که خپله وي یا که پردی وي، باید په خپل موبایل کې ویډیو ونه ساتو. د دې ورور په جواب کې باید داسې ووایم چې ته کله سیکس یا کوروالی کوې نو دغه ویډیو کیدای شي ستا موبایل کې بیخي صحیح ده پاتې شي. اوس په نړۍ کې داسې فساد موجود دی چې کیدای شي خلک ستا موبایل ته ننوځي، یعنې داسې هیکران راغلي دي چې د هر چا موبایل ته ننوتلی شي او کولی شي ستا دغه ویډیو واخلي او رنګ یې کړي. خدای نه خواسته که چېرته دغه ویډیو ستا واخیستل شوه او رنګ شوله نو ستا عزت هم لاړو او ستاسو د ټول خاندان دغه عزت به هم له خاورو سره خاورې شي. موږ او تاسو د هر څه چې کوو د خپل عزت لپاره یې کوو، تر څو خپل عزت مو خوندي شي، خو اکثره خلک بیا د دغه په کیسه کې نه وي. بله دا چې موږ تاسو ته په قرآن کې راغلي دي چې هر ټیم موږ کله کوروالی کوو یا هم سیکس کوو نو باید دعا ووایو، او له هغه وروسته چې کله کوروالی کوو د دعا په وخت کې موږ تاسو څخه ملایکې هم پناه غواړي او هغه هم شرمېږي. نو باید زه داسې ووایم چې کله موږ تاسو کوروالی کوو نو باید پرده کې وکړو. دا خو لا بېله ډېره غټه خبره ده چې ته په موبایل کې د خپلې مېرمنې سره دغسې کار کوي او بیا په بل ملک ته چې کله ځې بیا زړه ته پې تسلي ورکوې او خپل شهوت پې مړ کوې. نو هېڅکله هم دا جایز نه دي او نه هم داسې کومه ګټه لري. کیدای شي تاسو ته جایز هم خو نه دي بیخي نه دي. او که چېرته تاسو دغه کار کوئ نو تاسو په پښتو کې او په هېڅ کوم دین کې داسې کار نشته چې له خپلې مېرمنې سره دغسې کار وکړي او بیا یې ویډیو وکړي او هغه ته بیا وروسته ته په دې نظر ګوري چې ته خپل زړه ته بې تسلي ورکړې. نو زما جواب دا دی چې هېڅکله هم داسې کار مه کوئ، ځکه چې په دې کې ډېر زیات خطر میندل کېږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې د هغه ورور هم جواب شوی وي او د نورو هم دغه جواب په ذهن کې وي، نو دا جواب یې ورته سوال شوی وي، یعنې سوال ورته جواب شوی وي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه هم غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.